یو په موږ کې لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې دغه بې طرفه خو پرېږده چې سبی روزي او ماښام خپل کور ته او خپلو بچو ته یو ټوټه ډوډۍ پیدا کوي. هغه کسان چې هغوی چغې وهي یا په سیاست کې دي یا مبارزین دي یا چغې وهي چې وطن وطن قام ملت خاوره، زیاتره داسې دي چې که غږ ورباندې وکړي د یو قدم نه یا د 1 روپۍ نه تېرېږي، خو تش په خولې باندې دا چغې وهي. دا چغې د نورو دپاره وهي، ځان باندې عملي کوي نه. راځئ زه د خویندو ورونو دا هیله لرم، سوال ورته کوم چې راځئ په رښتیا وشو، راځئ په صداقت شو، راځئ څه چې وایو هغه په خپله په ځان عملي کوو. اول به د ځان نه عملي کوو، بیا به مخکې ځو. نو راځئ چې مازې د چغو نه څه نه جوړېږي، عملي میدان ته راودانګو او تر څو پورې چې موږ او تاسې عملي میدان ته راونوځو تر هغې پورې به موږ او تاسې بریا نه ګورو. ولې چې تش په خبرو باندې نه کېږي، تش په خولې باندې نه کېږي، تش په خولې باندې سبحان الله الحمدلله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مونځ ټول تر اخره وایه، خو تر څو پورې چې پانسي او 10 ونه کې او صحیح حقیقي مونځ پیل نه کې تر هغې پورې دا په مانځه نه حسابېږي. همدغه مبارزه زموږ او ستاسې ده، تر څو پورې چې موږ حقیقي قدم وانخلو دغه مبارزه زموږ او ستاسو چې سمه عملی بڼه ونه لري تر هغې پورې بریا ته نشو رسېدی. راځئ چې لاس په کار شو. الله مو ښاد او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.